د مهربانه څښتن تعالی په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل درس پیلو. مخکې د دې نه چې ګرانو زده کوونکو تاسو ته نوې موضوع پیل کوم، زموږ د تیر درس موضوع څه وه؟ آیا تاسو ته د تیر درس موضوع په یاد ده؟ زموږ د تیر درس موضوع وله د کسر ضرب په صحیح عدد کې، همدارنګه په صحیح عدد کې د کسر ضربول. چې تاسو تیر درس کې ولوست ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ او تاسو وغواړو یو صحیح عدد په کسر کې ضرب کړو، نو صحیح عدد د کسر د صورت سره ضربوو، حاصل یې په صورت کې لیکو او مخرج بیرته لومړنی مخرج لیکو. خو ګرانو زده کوونکو، که چېرته بیا هم پکې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ تیر درس یو ځل بیا وګورئ. راځو خپله نوې موضوع ته ګرانو زده کوونکو، چې زموږ نننۍ موضوع ده د کسر ضرب په کسر کې. 102 پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. مخکې د دې نه چې ګرانو زده کوونکو د کسر ضرب په کسر کې تاسو ته وښایم، یو دوه پوښتنې زه تاسو ته وایم. که چېرته په ځواب پوهېږئ، کولی شئ ځواب یې راته په کمنټ کې راواستوئ. په خپله خوښه د دوه کسر ولیکئ، یعنې څو کسرونه به لیکئ؟ دوه کسرونه به لیکئ. او دویمه مرحله کې آیا کولی شئ چې دا دوه کسرونه له یو بل سره ضرب کړئ؟ که چېرته کولی شئ ګرانو زده کوونکو، هرومرو به یې ځواب راته په کمنټ کې رااستوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو وینئ، دلته دا مستطیل موږ او تاسو په څو حصو ویشل شوی؟ په دوه حصو. نو مخرج کې دلته موږ او تاسو څو لیکو؟ دوه. او د دې نه څو حصې تورې شوي دي؟ یوه حصه. اوس ښه تاسو متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو. اوس موږ او تاسو وایو چې که چېرته همدغه کسر چې یو پر دوه حصو باندې، یعنې دوه حصو باندې ویشل شوی او یوه حصه د دې نه رنګه شوې ده، دا موږ او تاسو په څه ډول کولی شو ضرب کړو او د ضرب حاصل یې پیدا کړو؟ د ضرب حاصل ګرانو زده کوونکو په داسې ډول پیدا کوو چې همدا مستطیل موږ رااخلو، د ښي طرف ته مستطیل ته نور هم لیکل شوی ده، بیرته لومړنی مستطیل د ښي طرف ته لیکل شوی. اوس همدا مستطیل په درې حصو باندې، دا خپله یوه حصه په څو حصو باندې ویشو؟ په درې نورو حصو باندې ویشو ګرانو زده کوونکو. تاسو ښه متوجه اوسئ. یعنې که چېرته زه دا مستطیل په څو حصو وویشم، البته دا یو پر دویمه حصه په درې نورو حصو وویشو ګرانو زده کوونکو، او د دې یو پر درې، اوس دلته څو حصې شوې؟ یو پر درېیمه. البته یو پر درېیمه حصه موږ او تاسو اوس لکه مه کړه ګرانو زده کوونکو. لکه څنګه چې تاسو ولیده، دا یو پر دویمه حصه دا ما په درې حصو وویشله. نو دلته تاسو ته لیکم چې په درې حصو مخرج کې څو لیکم؟ درې. یعنې دا یو پر دوه حصه په یو درې حصو باندې وویشله. او د دې درې حصو نه ګرانو زده کوونکو یوه حصه یې موږ او تاسو څه شی کوو؟ یوه حصه یې توروو. یوه حصه یې موږ او تاسو څه شی کړه؟ توره کړله. نو اوس لکه څنګه چې دا طرف په درې حصو ویشل شوی دی ګرانو زده کوونکو، دا نیمایي برخه نوره هم په درې حصو باندې ویشل کیږي که نه ګرانو زده کوونکو؟ په درې نورو حصو باندې ویشل کیږي. اوس تاسو ښه متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو. دا د مستطیل شکل وینئ، په څو مستطیلونو باندې وویشل شو؟ په شپږ. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. په شپږو مستطیلونو باندې وویشل شو. نو دلته لیکم چې شپږ مخرج کې، او د دې څو حصې، البته که دا تور رنګ باندې وګورو، څو حصې رنګه شوي دي ګرانو زده کوونکو؟ یوازې یو رنګ. نو دلته صورت کې لیکم، یعنې مساوي شو دی یو پر شپږ. اوس راځو همدا کم شکل چې موږ او تاسو، یعنې دا د کسر ضرب چې کم شکل کې تاسو ته مې واضح کړه، راځم دا په عملي بڼه پر عددي بڼه تاسو ته ښایم. اوس عددي بڼه باندې موږ او تاسو په څه ډول باندې ښایو؟ په عددي بڼه باندې داسې لیکو چې دا یو پر دوه کسر زموږ او تاسو لیکو، یو پر دوه ضرب دی یو پر درېیمه د دې برخه، یو پر درې کسر سره لیکو چې دا مساوي کیږي ګرانو زده کوونکو. اوس راځم ګرانو زده کوونکو، ګورم چې آیا یو پر دوه ضرب د یو پر درې کسر سره کو حاصل یو پر شپږ کیږي که نه؟ په عملي ډول باندې شکل کې تاسو ولیده چې د دې حاصل یا مجموع څومره شوه؟ یو پر شپږ. اوس راځو ګورو چې آیا یو پر دوه ضرب د یو پر درې حاصل یو پر شپږ کیږي که نه؟ د دې دپاره چې تاسو پوه شئ چې په څه ډول باندې موږ او تاسو کسرونه ضربوو، زه تاسو ته وایم همیشه دپاره په یاد لرئ، کسر صورتونه یو بل سره ضربوو، په صورت کې لیکو، او مخرجونه یو بل سره ضربوو، مخرج کې لیکو. نو اوس دلته موږ او تاسو صورت کې لرو یو ضرب د یو، مخرج کې لرو دوه ضربوو یې د دویم مخرج سره چې څو دی ګرانو زده کوونکو؟ درې. نو دلته مخرج کې څو لیکم؟ درې، چې دا مساوي کیږي یو ضرب د یو. حاصل یې څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کیږي یو. نو دلته صورت کې باید څو ولیکل شي؟ یو.
او همدارنګه 2 ضرب د 3 2 ضرب د 3 کو ګرانو زده کوونکو حاصل یې تاسو ته معلوم دی. حاصل یې څو کېږي؟ حاصل یې کېږي 6. نو دلته مخرج کې لیکمه 6. نو تاسو ولې د ګرانو زده کوونکو که چیرته موږ او تاسو په عملي شکل باندې یعنی شکل کې وښیو او یا هم که چیرته موږ او تاسو ضرب کو حاصل د دې دواړو څه راځي؟ یو عدد راځي. یعنی که چیرته 1 پر 2 ضرب کړو د 1 پر 3 سره حاصل مساوي د څو سره کېږي؟ مساوي کېږي د 1 پر 6 سره. اوس د دې لپاره چې ګرانو زده کوونکو تاسو لا ښه پوه شئ دویم مثال په نظر کې نیسو. دویم مثال هم یو شکل دی، مستطیل شکل دی او دا مستطیل شکل پر 3 حصو ویشل شوی. یوه حصه یې 2 حصې د دې څه شوي؟ تورې شوي دي ګرانو زده کوونکو. زه دلته تاسو ته لیکمه. ښه ګرانو زده کوونکو اوس لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ د یو مستطیل دی چې دا یو مستطیل موږ او تاسو په څو حصو باندې ویشلی؟ په 3 حصو باندې. نو دلته د دې دپاره موږ او تاسو مخرج کې څو لیکو؟ 3. او د دې څو حصې رنګه شوي دي؟ 2 حصې. نو صورت کې تاسو ته لیکمه 2 یعنې 2 پر 3 کسر. اوس همدا مستطیل که ښي طرف ته دوباره بیا تاسو ته رسم کړی دا په نظر کې ونیسو ګرانو زده کوونکو. او دا مستطیل چې دا 2 پر 3 برخه د دې څه شوي؟ رنګه شوې ده. دا د 2 پر 3 برخه 4 پر 15 برخې باندې بیا هم وویشو. یعنی هره برخه په څو حصو باندې وویشو؟ 4 پر 15. یعنی د دې هدف څه دی ګرانو زده کوونکو؟ هدف یې دا دی چې دا هره برخه یعنی دا چې په 3 حصو ویشل شوي او 2 حصې د دې نه تورې شوي که دا هره حصه په 15 نورو برخو باندې وویشو او د دې نه 4 حصې نورې تورې یا رنګه کو په څه ډول باندې راځي حاصلې. ګورئ تاسو ښه متوجه اوسئ. دلته موږ او تاسو دا په څو حصو باندې وویشو ګرانو زده کوونکو؟ په 15 حصو باندې. په همدې ترتیب سره دا 2 نور خانې هم یعنی مستطیلونه دا 3 حصو باندې چې ویشلې شوي دي هره حصه یې په 15 حصو باندې موږ او تاسو وویشو. اوس موږ او تاسو ته وایي چې د دې 2 پر 3 برخې د دې 2 پر 3 برخې 4 پر 15 برخه څه کوي؟ توره کوي. 4 پر 15 برخه د هرې حصې موږ او تاسو تورو ګرانو زده کوونکو. البته یوه حصه زموږ 15 حصې دی، 4 حصې تورو. 4 حصې د یوې رنګه شوې برخې تورې شوې ګرانو زده کوونکو. اوس راځو په دې دویمه حصه کې هم 4 حصې څه کوو؟ تورو. ښه ګرانو زده کوونکو اوس دلته تاسو وینئ څو حصې تاسو ته وویله؟ 4 پر 15 حصې مې وویله. نو دلته لیکمه 4 پر 15. اوس د دې مجموعه ګرانو زده کوونکو څو راځي؟ یعنې څو حصې موږ او تاسو تورې کړي دي او په څو حصو باندې اوس دا مستطیل موږ او تاسو ویشلی یم تقسیم کړی. لکه څنګه چې وینئ هره حصه کې 15 حصې دي. یعنې مجموعه کې موږ او تاسو دا مستطیل په 15 حصو ویشلی. نو مخرج کې به څو لیکم؟ 15. او د دې نه څو حصې ګرانو زده کوونکو تورې شوي دي؟ لکه څنګه چې وینئ 4 حصې دلته تورې شوي او 4 حصې هم دلته. نو په مجموعه کې وایي چې د دې مستطیل څو حصې تورې شوي دي؟ 8 حصې. نو د دې 2 پر 3 او 4 پر 15 کسر حاصل مساوي د څو سره شو ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې مساوي شو د 8 پر 15 سره. اوس راځو دا په عددي ډول باندې حلوو یعنې ضربوي. ګورو چې آیا حاصل یې 8 پر 15 راځي که نه. دلته تاسو ته لیکم 2 پر 3 ضرب د 4 پر 15 چې دا مساوي کېږي. اوس خو ګرانو زده کوونکو تاسو ورسره بلدتیا لرئ. صورت د صورت سره ضربوم، مخرج د مخرج سره ضربوم. نو 2 ضرب د 4 حاصل څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کېږي 8. او 3 ضرب د 15 حاصل څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کېږي 15. نو تاسو ولې د ګرانو زده کوونکو د دې د 2 پر 3 کسر ضرب د 4 پر 15 حاصل 8 پر 15 شو که نه؟ لکه څنګه چې په عملي ډول باندې په شکل کې هم تاسو ته مې وښوده چې 8 پر 15 د دې څه کېږي؟ حاصل راځي ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو تاسو ته یو بل مثال هم حلوم چې تاسو لا ښه پرې پوه شئ. 3 پر 4 ضربو د کم کسر سره دی؟ 2 پر 15 کسر سره ګرانو زده کوونکو. اوس تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. 3 پر 4 کسر ضربو د 2 پر 15 سره. تاسو ته اوس معلومه ده صورت ضرب د صورت کوو او مخرج ضرب د مخرج. زموږ صورتونه څو دي؟ 3 او 2. نو دلته صورت کې ګرانو زده کوونکو باید څو ولیکل شي؟ 3 ضرب د 2. نو دلته لیکم 3 ضرب د 2. او مخرج کې به څو لیکو؟ 4 ضرب د 15. نو دلته لیکم 4 ضرب د 15 چې د دې حاصل مساوي کېږي ګرانو زده کوونکو. 3 ضرب د 2 حاصل څو کېږي؟ 3 2 6. آفرین. 15 ضرب د 4 حاصل څو کېږي؟ 20. نو دلته مخرج کې باید څو لیکل شي؟ 20. نو دا هم چې شو ګرانو زده کوونکو د دې کسر حاصل شو. یعنې د 3 پر 4 ضرب د 2 پر 15 کسر حاصل مساوي د څو سره دی؟ مساوي دی د 6 پر 20.
نو ګرانو زده کوونکو زموږ نننۍ موضوع همدومره وه لکه څنګه چې تاسو ولیدل د کسر ضرب په کسر کې. کله چې موږ او تاسو ته د کسر سوالونه راکړل شي چې دوه کسرونه یو بل سره ضرب کړي نو تاسو ته باید همیشه دا فرموله په یاد وي چې صورت ضرب د صورت کوو او مخرج ضرب د مخرج. صورت ضرب د صورت حاصل چیرته لیکو؟ بیرته صورت کې. او د مخرج ضرب د مخرج حاصل هم چیرته لیکو؟ خپله مخرج کې. نو ګرانو زده کوونکو که چیرته په دې درس یا تیرو درسونو کې کومه ستونزه لرئ کولی شي ما نه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ او ستاسو د لا ښه زده کړې دپاره فعالیت او پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده دي په منظم ډول به یې حلوئ او ماته به یې کمنټ کې رااستوئ. که چیرې تاسو د کتاب PDF ترلاسه کول غواړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د لا بریا په هیله.